اوس هم کندهار. د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین وایي د کندهار نارنج ماڼۍ کې مهم تاریخي آثار پیدا کړي دي. د افغانستان د اطلاعات و کلتور وزارت د دې سپړنو د پیل پر مهال ویلي وه چې ښایي داسې څه پیدا کړي چې د افغانستان د تاریخ یوه مهمه برخه وګرځي. له تېرو 3 میاشتو راهیسې په یاده ماڼۍ کې سپړنې روانې دي. له نیمې پیړۍ وروسته د سپړنو په پیل کې د کندهار نارنج ماڼۍ چې له تېرو 3 میاشتو راهیسې پکښې سپړنې روانې دي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د نارنج په ماڼۍ کې ښایي داسې څه ومومي چې د افغانستان د تاریخ مهمه برخه وګرځي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باري بریالي وایي د نارنج ماڼۍ په لوړه او کښته برخه کې سپړنې کړي چې پر مهال یې یوه اندازه تاریخي توکي هم ترلاسه کړي دي. ماڼۍ په سر کې داسې ځایونه موندل شوي دي چې هغه خونې دي وو، اطاقونه دي وو چې دا په خپل ذات کې خورا ډېر مهم دي او هغه به دغسې بیا په آینده کې د سیلانیانو دپاره دغسې پرېښول کېږي. ښاغلی بریالي زیاتوي چې په لاس راغلي توکي به د کندهار د موزیم یوه غوښینه برخه وګرځي. نارنج د سیمې په کچه مهمه تاریخي ماڼۍ ده چې یو وخت یې د ارګ حیثیت درلود. په دغه ماڼۍ کې د تاریخي اثارو د لاسته راوړلو ډېر امکان شته. په نارنج ماڼۍ کې د سپړلو یو انجینر عبدالواحد رحیمی په دې اړه داسې وایي. سایه نارنج ماڼۍ یکی از ساعات باستانی افغانستان می باشه که سایه نارنج ماڼۍ در خود شهر قدیم قندهار واقع است و یکی از ساعات مهم ما می باشه و ما از چند ماه به این طرف کار در این ساعت شروع کردیم که آثار و دستاوردهای خوب هم در این ساعت داریم که بیشتر آثار ما هم مربوط به دوره اسلامی و هم مربوط به دوره کوشانیا یا بودایا می باشه. و همچنان ما امیدوار هستیم که بتونیم در این ساعت تحقیقات خود بیشتر ادامه بدیم تا بتونیم به دوره‌های دیگر برسیم. په افغانستان کې د سپړنو پر مهال ډیری با ارزښته تاریخي توکي خلک پر خپل سر وړي. خو د اطلاعاتو او کلتور رئیس ښاغلی بریالي وایي هر هغه څه چې نوي پیدا کیږي ثبتیږي. هر اثر پیدا شي په هغه ګړۍ ثبتیږي، نمبر ورکول کیږي او هغه خوندي کیږي. مطلب د ورکېدو موږ بیخي ډاډ درکوو چې انشاءالله هیڅ اثر به نه ورکیږي او ټولو به دلې خوندي کیږي او د کندهار د میوزیم دپاره به یعنې دا به د کندهار مهمترینو اثارو څخه وي. د کندهار نارنج ماڼۍ چې تازه پکښې د سپړنو لړۍ پیل شوې ده، یو وخت دې ماڼۍ نږدې 100 متره جګوالی درلودی چې شاوخوا تر 50 متره پورې اوس همداسې پاته ده. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د دغه څېړنو په پایله کې شاید داسې تاریخي توکي ومومو چې د افغانستان په تاریخ کې مهم رول ولري.